سنوت حتى قد اشتكيت صدري. وی زما دی پا اللہ قسمی وی دی کوین دا اوبما دومره رویسته لکه اگه ساروی چی دی دا پارهی چی دا کوین پی اوبه روباسی که اگه اوخو با اوخ استعمال ولا الثانیه باوتاوی کله سوکی بغوایانو کی سوکی بغوا کی نو یک شیرانه جوړ شوی دا اوبه روباسم پخپله حتى قد اشتكيت صدري بدي سینې مو سره دړ شو. ګران کار د کوینه بوقې راویسته او ستا پلار سره غلامان دي جنګ کې کوم کسان ونیو قیدیان نو ته بسې ورشې زه ورته نشم ویلی وکړو یو پکې خادم تاله درکړي نو دا خدمت خو به کوي هغې ورته ویوي وانا والله او زما دي په الله قسم قد طحنت حتى مجرت يداي نو زه خو دې میچن او دې وړو داسې ستړي کړم چې لاسونه مې پولۍ شو. یوازې مسله ستا نه ده مسله زما هم ده. لاړه په رسول الله وسلم پسې چې ورننوته او هغه په دې دومره مین و حدیث کې راځي چې رسول الله وسلم به دې ته پاسېدو چې دا به راله د عزت ته وګوره د احترام ته وګوره نو دې ته به پاسېدو دې تندی به ښکل کو په خپل ځي به کښېنوله ته دلته کښېنه چې دا ورله هغه ورته ما جاء بکي ای بنیه لور دا ټیم سره راغی جوادی ورته وویل زه هسې سلام ته واله راغلم خوله یې جوړوله خو حیا ورله وي بیا لاړه چې ورله وي علي رضی الله عنه ما فعلت څه چل دې وکړو وی هغې راته وایي چې استحییت ان اسأله ما خو ورله مې سلام دوا مې وکړو خو مخکې خبره ما نه شوه کولی حیا راتله بیا هغه ورته وایي زه دواړه به ورشو چې کله دواړه ورلو سلام یې وکړو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تاسو دواړه څه مسله ده علي رضی الله عنه یا رسول الله دې اوبو راویستو داسې ستړی کړی یم چې به دې سینه کې را دړ لګولی او دې لورې ورته ووایي چې زما دغه لاسونه یې پولۍ شوي دې کې رد دی په هغه خلکو باندې او فایده وایي چې میاګانو نه واده وکړي یا د اخونزادګانو نه او سیدانو نه نو د هغوی په ښځو به کار نه کوي دا مشهوره ده او دا دې سره چې دی عذاب به د باندې راشي او ځمکه به د باندې نسکوری شي دا کیسې دا ټولې بې سنده بې دلیله خبرې د رسول صلی الله علیه وسلم د لور په شان څوک شته دغه د کار کوي لاسونه پولۍ شوي دي بله مسله ترې راووته په ښځه باندې د خاوند خدمت لازم دی و دا بعضو دا مسلې راویستې چې نه خدمت دی نه خدمت چې ښځه نه کوي د خاوند نو څه کوي کوي څه څه ده راوستې په ښځه لازم دي چې د خاوند خدمت به کوي ها ورسره دا ولګو د وس مطابق شریعت کې ورسره دا قید دی وس مطابق په ښځه لازم دي چې د بچو خدمت به کوي د هغوی تربیت به کوي په ښځه لازم دي چې دې سړي د مال خیال به ساتي د کور خیال به ساتي الغرض نو هغه ورته ما ته څه وایې هسې دې کوم خیال دی رسول وسلم داسې ونه وي فاطمې ته یا دې ظالم خو تا سره سم ظلم وکړو او دا داسې دی چې بعض زمونږ کې داسې چې لور راشي خور راشي وي هغه کارونه ډېرې جدي او سره هم لګیا شي نه داسې ټیم کې هغې له تسلي ورکول پکار ها او که بل فرض رښتیا زیاتې کېږي نو سړی په طریقه خبره حل کولی شي خو هغه به ډاډه کې نه د هغې به طبیعت او خوی او سړیتوب هغه نه خرابوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه څه غواړئ نو علي رضی الله ورته وویل قیدیان دي تا سره فاخدمنا که یو پکې موږ له راکړې او خادم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل والله لا اعطیکما زما دې په الله قسم چې تاسو له خادم نه درکړو ولې دومره نازبینه لور
او د تره زوی زما دې په الله قسم یې زه نه در کوم وادعو اهل الصفة تطوي بطونهم تاسو بهر ته وځئ صفه کې چې کوم غریبانان ناست دي د هغوی خو خېټې راټولې شوي دي په صفه کې مسیح نبوي په دې آخري سر کې به غریبانان صحابه کرام پراته وو علم به یې کو هغوی سره هېڅ نه و دا خېټې خالي پرتې نو تطوي بطونهم یعنې د خېټې دا سرمنې د ملا د هډوکي سره لګېدلې ده لا اجد ما انفق علیهم ما سره دومره پیسې نشته چې زه به دوی له خوراکونه راوړم زه خو دې سوچ کوم چې دې کسان له خوراک راوړه غواړي دا خو راغلي دین زده کوي او موږ سره میلمانه هم دي نو بیا زه دغه دې ته مې سوچ دی چې دوی کې به زه یو څو غلامان خرڅ کړم ناکمې پیسې چې میلاو شي هغه به دوی ولګو لا تاسو پکې زیاتي رالی چې زمونږ خادم په کار دی د دې قصې نه څه څه نه راوځي او ټیم نشته او بلکل آخري یو څو منټې یو لوی دا خبره ترې راووته چې د رسول وسلم دا غټه سینه دا پراخه سینه د امت غم د غریبانانو غم د فقیرانو غم مسیح نبوي کې چې کوم پراته دي راغلي دي د هغوی غم او بیا د هغه اوچت تربیت لور ته او تره زوی ته یې الټه خبرې واورولې دغه شان چې کله ته د بچو سره کوې که نه نو د دې بچو تربیت کېږي کله بچې ته پسې راشي که نه یا لور یا زوی کار څوک چې زما دا او ته څنګه او زما دا مسله ده دا مسله ده دا مسله داسې پوه کوه خو چې هغه خوله نه یې واضح کړې ته ته صحیح ده نو دا ته تربیت د دې ماشوم غلط کې تباه کوي سبا له به تا سره بیا نه وي په رښتیا او ته به بیا کولی نه شي او د ده خو عادت جوړ شوی او ډېرو خلکو داسې کړي دي ګورې بیا سر ټاکوي بیا ورته ووایي هغوی لاړو کور ته چې کور ته لاړو جو رسول وسلم په هغوی پسې لږ څه بعد ورغلي سي زړه ته د دوی دا مسله بیا راغله چې دوی راغلي چې ورغلو نو هغوی په ځان باندې څادر داسې اچولی او دواړه ناست یو ځای وي هغه څادر یې داسې و دا د دوی څادرو لکه موږ چې کمبل او بړستن استعمال چې کله به پکې هغوی سرونه پټ کړو یو خپې به ښکاره شو چې خپې به پټې کړې یو سر به ښکاره شو چې څنګه رسول وسلم ور وټکه ور ننوتو یو هغوی راپاڅېد رسول وسلم ته مکانکم کښېنئ کې تاسو راغلي وئ زما نه خادم غوښته هغوی ته او موږ درغلي وی د دغه خادم نه راته غوره څه ونه ښیم هغوی ته ولې نه یا رسول وی زه درته یو څو خبرې ښیم دا ماته جبریل ښوولي دي داسې تربیت به کوې د بچو د خپلوانو هغوی ته یې څه دي تسبحان في دبر كل صلاة 10 هر فرض مونږ پسې به لس پیرې سبحان الله وایي لس پیرې به الحمدلله وایي لس پیرې به الله اکبر وایي دا مونږ اسکارو په مسله کې ذکر کړي یو طریقه دا ده هغه لس پیرې دا ده او بله چې تاسو کله دې دغه ته خیږئ که نه طلایي ته او د شپې اوده کېږئ نو 33 پیرې سبحان الله وایي 33 پیرې الحمدلله وایي او 34 پیرې الله اکبر وایي علي رضی الله عنه وایي فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په الله قسم چې د کمې ورځې نه رسول وسلم ما ته دا ذکر ښوولی ما د اوسه پورې نه دی پرېښودی ذکر زیات شو شپې چې ویده کېږي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله وی دا ستاسو لپاره د خادم نه غوره دي کله به ته داسې تربیت کوې د بچي هغوی دنیا غواړي خو نشته رسول صلی الله سره په بدله کې ورته څه وکړه دین یې ورته وکړو چې هغه دین د هغه څه نه